دینداره خلک به عزتمن خلک به په کروڑونو روپۍ به لري د مسجد په اول صف کې به ولاړ وي لیکن چې کله ځای د خور د حقوقو راسي د زنانې د حق دا راسي بیا به لاسونه پښې دواړه پر راوګرځوي حالانکه الله جل جلاله په قرآن مجید کې چې کم ځای کې دا حکم کړی دی چې تی میراث ورکوي په هغه ځای کې زنانه د نارینه مخکې کړې ده للذکر مثل حظ الانثیین یعنی په دغه آیات کې الله جل جلاله فرمای چې نارینه ته هم دونې ورکړه لکه دوو زنانو ته چې ورکړي مفسرین لیکي چې الله جل جلاله زنانې د نارینهو دلته مهمې او ضروري وګڼلې ځکه الله په دې علم درلودی چې دی وخت به راځي مسلمانان به د خوندو پر حقوقو باندې قبضه کوي ډاکه به عاشق خلک نو هغه دي چې پلار یې مړ سي خوندې به راوبولي تی څه پکې وایست هغه خواران خو په دې پوه دي چې راکوي خو نه باره وایي بس وروره د کوره مې لاس مه کاږه زما د خوا در معاف دي په دغه معافۍ باندې دا حق تا ته نه حلالیږي دا نه معاف کېږي تا ته زموږ ټولې فتاواوې چې راواخلې احسن الفتاوا دا دغه رقم ټوله کتابونه ټولو دا لیکلي دي چې تر څو تا د خور حق د زنانې حق د هغه په لاس ورکړی نه وي د هغې په قبضه کې راغلی نه وي د هغې بخښه معتبره نه ده د هغې عفه معتبره نه ده ته به یې دا خور ته حق ورکوې چې هغې په خپله قبضه کې واخیستی یو شپه ورځ دوې درې ورسره تېرې کړې بیا دې تا ته درکړي د هغې به ژوند په غربت کې تېرېږي د هغې به ژوند په غریبي کې تېرېږي اولادونه به یې په غربت کې ژوند تېروي دی به وایي ماته خوره بخښلي دي او دی به په لنډکوزرو موټرانو کې سپرېږي او بیا پوښتنه دا هم کوي چې خور ته زکات ورکول څنګه دا کومې خور ته چې ته زکات ورکوې و دغه خور ته تا حق ورکړی خو دا ستا په مال کې د دې حصه ده د سره خپل حق یې ورکړه یو بزرګ فرمایي وایي ورځ مې داسې غیرتمن ورور ولې نه ولیدی چې خور ته حق ور وبخښي دا خوندې ولې د هر وخت در دا ورونو غیرتمن یو ورځ خو دې دی وروره ولاړ سي چې خور ته وایي چې خوره زه خو هغسې کاروبار کولی شم ستا اولادونه کوچنیان دي ونه څه دا زما پیسې ته واخله دا زما حکم ته واخله نو لکه څنګه چې ستا لاس نه دی پسې خوار د پلار میراث در پاته سوی دی ستا اولادونه په دې کې ځان ته وسایي او سهولت راولي نو ستا د خور خو پلار ولې هغه حق نه لري چې پر خپلو اولادو اساني راولي نو دغه خلک به اعمال کړي وي عبادتونه به یې کړي وي زکاتونه به یې ورکړي وي لیکن د خلکو دغه خلک به د خوندو د حق د غصب کولو د وجې څخه د قیامت په ورځ ولاړ دا دنیا تېرېدونکې دنیا د عزتمنو دا پر هر چا تېرېږي نو ولې خپل ځان ته آخرت خرابوې ولې خپل اولاد آخرت دا بعضې اولادونه وایي زما پلار حق نه دی ورکړی چې کړ وسیله دا حق په لاس ورسي لا به د هغو حق دی ورکوي به دا بانه نه چلېږي چې دا زما نیکه نه دی ورکړی یا زما پلار نه دی ورکړی نو که چیرې ځان ته مسلمانان وایست پر آخرت مې ایمان و عقیده او یقین دی نو دا د خوندو او د زنانو حق ورکړي په سوو کړونه به ورته ولاړ وي والله که خپل یو قبر کې پیدا کړې هم به په بله اداره کې پټېږي نور ته هم بندې غاړې مه پرېږده خپله هم بندې غاړې ځان مه پاته کوه دا خپل حق چې کوم قرآن او حدیث الله ویلی هغه ورکړه